یو ورځ به مې د ژوند ستوری ډوبېږي خامخا او په ما به تورې خاورې امبارېږي خامخا دا دنیا به وي سراج به پکې نه وي چې زما نه ده نو ولې پسې جاړه وای یاد دې شما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کړم تا به لاسونه کړه خواره تا به ویل زموږ په لار به نه ځې غني یې په پوزه کې ټومبلې دي غني یې په پوزه کې ټومبلې دي او دی له به د کومې میخه کې راوړي السلام علیکم خو کتونکو زما طرف نه د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه نیک هیلې او احترامات قبول او منظور کوي په دې له سره چې ټول به روغ جوړ او د ښکلي شانتي ژوند نه به خوندونه مزې اخلي نن مونږ راغلي یو ماسټر آباد ته او ماسټر آباد کې راغلي یو تاسو ته پته ده چې چا خواله به راغلي چې ما د ماسټر آباد نوم واخیستم شاید چې ستاسو د ډېرو مینوالو ذهن ته راغلي چې چا خواته به راغلي یو نن مونږ راغلي یو د ډېر سپېڅلي ښاغلي د پښتو د ژبې په ښه طریقې سره نماینده کوونکی شاعر چې کوم زم سره دلته کې موجود دی لکه د نور په شانتي لکه د سراج په شانتي ځان ځلولی دی نو راغلي یو مونږ نن د سراج الدین سراج صاحب خواته هغې نه به پوښتنې کوو د هغوی نه به شعرونه اورو د دغه د شعر هغه تنده د دغه شعر هغه مینه چې کومه ده نو هغه به تاسو نن د دوی چې کوم اخیسته شاعري ده د هغې په شکل کې به تاسو اورئ نو د ټول نه اول مونږ خپل پروګرام کې خپله مرکه کې سراج الدین صاحب ته استاد صاحب ته هرکلی وایو ابشاره زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دلته راغلی مرایت صاحب هم راوستو دا بل ملګری د چیکړی چې دی هم د سره راغی ډېر زیات خوشحاله یم ستاسو راتلو ته ډېره شکریه ستاسو ادا کوم چې تاسو ماته دومره درناوی راکړو په ما پسې راغلی په دې لنډ تنګ ژوند کې چې هر سړی مصروف دی د خپلو کارونو نه وزګار نه دی او بیا څوک د چا لپاره ټیم وباسي نو دا هغه دې په ځان باندې ډېر غټ لحاظ وګڼي او زه دا دنیا ډېره مختصر ګڼم ما د دې دنیا د ژوند په باره کې ډېر زیات شعرونه لیکلي دي نو زه غواړم چې هغه کې یو شعر نیم ستاسو سره شریک کړم ځکه چې دا دنیا نن شته سبا پته نه لګي چې موږ به کوم ځای یو نو هغه داسې ما ډېر شعر لیکلی و نه ګرځم او څه تندر به په ما باندې غورځېږي خامخا او دا زه چې پکې هره شپه زرې زرې وده شم دا زه چې پکې هره شپه زرې زرې وده شم دا کټ برانه دلته پاتې کېږي خامخا او دارا سکندر څه شول هغه شان شوکت یې څه شو هر څوک به ځي په هر چا به ورانېږي خامخا او دا نن چې د هر چا په خوله سراج سراج ناره ده دا نوم به د دې خلکو نه هېرېږي خامخا دغسې په دې دغه کې زما بل یو شعر دی چې زه د سود او زیان د چارو بې نیاز زه د سود او زیان له چارو بې نیاز یم لیونی یم چې په کومه مخه لاړم زه د سود او زیان له چارو بې نیاز یم لیونی یم چې په کومه مخه لاړم او دا دنیا به وي سراج به پکې نه وي چې زما نه ده نو ولې پسې جاړه په زړه پورې شعرونه واورېدل زه یم چې د استاد صاحب چې کومه ټوله فیملي ده ټول خاندان دی نو هغه شاعران دي ادب ذوقه دي په ادب مین دي په پښتو مین دي او د پښتو په ثقافت مین دي بوډا شوم نرم دغه بل زه تا پسې دا وطن سودک بیا ولباس او دا نه چې ټوله شپه به داسې زنانې ناست یم وایي یاد دې شما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کړم تا به لاسونه کړه خواره تا به ویل زموږ په لار به نه ځې د مور له لاړې تا به د مور ته ویل ما سره لوبې نه کړئ مور به دې قار شوه راته ویل به یې ستړي دې کړه ورسره لوبې کوه ته څه پاګل سړی چې هغه وخت رایاد کړم ځان سره وژاړم ځان سره وایم منیر رښتیا پاګل و منیر رښتیا پاګل دی نشي واده په کور سړی نشي واده په کور سړی شي چې په دیدن د رور مړه شي ټوټې ټوټې وړه وړه شي د سرې ډولۍ په ارمان مړه شي نصیب دې مشه په نکریز سره لاسونه زبردست داسې خپل اخرنی
قطعې شعر غزلې څه چې مې هغه تاسو اخراني خدا زما د ګاونډي ناست دی زما شاته نو ده راته د یو شعر فرمایش وکړو نو هغه داسې دی چې په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه د ملګرو پرېږدم بریتو کې تور او سپین په زور ترې نه وباسم او چې کله په مقدار کې سپین د تورو نه سیوا شول نو سپین به پکې وي او بیا به تور ترې نه وباسم دغه شانتې بله یوه قطعه ده زما چې برید مې تور دی خو د سر ویښته مې سپین دي زما برید زما د سر نه کشران دي او مودې وشوې زه لا هغسې ماشوم یم خو همزولې مې زما نه مشران دي او بله یوه قطعه ده چې مودې وشوې څوک مې هم په لاره نه کړل مودې وشوې څوک مې هم په لاره نه کړل په خپل ځان خو مې وس رسي چې په لار شم په خپل ځان خو مې وس رسي چې په لار شم او ښه ته ښه او بد ته بد ویلی نه شم ښه به نه وي چې د دواړو نه قلار شم یو مې دا قطعه نه وي لیکلې ده بل مې دا لیکلې ده چې ماران اوس د آبادۍ نه لرې تښتي دا دوه قطعې ما نه وي لیکلې ماران اوس د آبادۍ نه لرې تښتي د حضرت انسان د شر نه امان غواړي او انسانان له ځناورو یره نه کړي زنده سري د بشر نه امان غواړي دا دوه قطعې شوې یو بر سره دا خپل کلام شریک کم چې په فکر او دیان کې که خطا شوې نه بس لاړې په فکر او دیان کې که خطا شوې نه بس لاړې او په ژوند کې خو چې کله وار خطا شوې نه بس لاړې او په مال پسې زړه مه خوره د کردار پالنه وکړه په مال پسې زړه مه خوره د کردار پالنه وکړه او که هر څه در سره وي چې رسوا شوې نه بس لاړې او په نیغه لاره ځه چې له فکرونو نه ازاد یې په نیغه لاره ځه چې له فکرونو نه ازاد یې او په ګډو وډو چارو که لګیا شوې نه بس لاړې او ژوندون خو د یارانو په محفل باندې ژوندون دی ژوندون خو د یارانو په محفل باندې ژوندون دی او د داسې محفلونو چې جدا شوې نه بس لاړې او مالو ګټه بېشکه د اسامه ته ډالی دی چې مالو ګټه بېشکه خو د خیر په کار یې خرچ کا که ټول عمر د جمع په سودا شوې نه بس لاړې او حرکت کوه سیراجه که دوام په دنیا غواړې حرکت کوه سیراجه که دوام په دنیا غواړې او د ژوند د هلو ځلو چې په شا شوې نو بس لاړې ستاسو ډېره مننه جي نو موږ به هم بس ځو خو اخره کې تاسو دا هم وایم چې استاد صاحب خوا ته موږ راغلي یو ارمان خوا ته موږ راغلي یو د پروګرام مقصد دا نه دی چې ارمان خلک شاعرۍ طرف ته هڅوي او تعلیم چې دی خپل د پرېښودی دی یا خپل تعلیم چې دی هغه دی کنټینیو نه ساتي نو نن یې پس پوزیشن اخیستلی دی خو وختي ماته چې دروغ مې خو اوس وایي نه رښتیا مې اخیستی نو دا د ایوارډ دی دا یې اخیستلی دی نو بهرحال موږ ته توقع لرو موږ ته امید لرو چې خپل دغه د تعلیمي سلسله چې کومه ده هغې کې به دی چې دی ناغه نه کوي او دی به خپل سبق چې دی هم دغه شانتي وایي دی به نور هم ځلیږي د ده په شخصیت کې به نور هم ښکلا پیدا کېږي امید ته ساتو همدې سره زموږ پروګرام وخت پای ته رسي په دې ټپه باندې ما له راکړې اجازت دعا کوه دعا به کومه که مې وربشه په نصیب وه را بشم